په دې ویډیو کې به زه تاسو ته درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ بغیر د واټر مارکه کین ماسټر اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دوستان تاسو کتلی شئ ما دلته ډاونلوډ کړی بغیر د واټر مارکه ده. نو زه دوستان تاسو ته د ویډیو په اخره کې دغه اوپن کوم چې دغه رقم کین ماسټر تاسو څنګه کولی شئ چې ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو ډېره اسانه طریقه ده، ویډیو ته اخره وګورئ تر څو کومه طریقه زه تاسو ته ښیم دغه طریقه یاده کړئ. نو دوستانو ویډیو شروع کېدو نه مخکې ویډیو لایک کړئ نه ویډیو درسره لایک کړئ، چینل هم نه سبسکرایب کړی چینل هر وخت درسره سبسکرایب کړئ تر څو داسې ویډیوګانې تاسو ته په وخت در ورسیږي. نو دوستان تاسو به سمپل دغه کروم براوزر را خلاص کړئ. دوستانو که تاسو سره نه وي پلی سټور نه بیا ډاونلوډ کړئ. نو کروم براوزر زه اوپن کوم، کله چې اوپن کړو دا رقم صفحه به تاسو ته راشي. تاسو په سرچ کې دوستانو ورته ولیکئ کین ماسټر موډ اے پی کې. دوستانو دلته تاسو سره به خپله هم راشي. نو دوستانو کله چې دا رقم راغی بیا به په همدې باندې کلیک وکړئ او یا هم په سرچ کې به ورته همدغه رقم ولیکئ. نو دوستانو بیا په دغه اولینی ویب سایټ باندې کلیک وکړئ. دغه اولینی ویب سایټونه یا اولینی یا هم د دویمینې هر یو باندې چې تاسو کلیک کوئ نو بیا به دغه باندې کلیک وکړئ او لږ به انتظار وکړئ. دا رقم صفحه به تاسو ته راسي. کله چې دا رقم صفحه راغله بیا به لږ لاندې راسئ. لږ چې لاندې راغلی دوستانو دې ځای کې لیکلي دي ډاونلوډ اے پی کې. نو په همدې باندې به کلیک وکړئ او دغه به ځان سره ډاونلوډ کړئ. کله چې ډاونلوډ کړئ انسټال به کړئ. کله چې انسټال کړم دوستانو زه اوس تاسو ته خپل دغه کین ماسټر درښیم چې زما واټر مارک لري او که نه لري. نو ډېرې اسانه طریقې سره هم تاسو هغه ډاونلوډولی شئ او دلته به انسټال کړئ. کله چې انسټال کړو نو دوستانو زه به اوس تاسو ته در وښیم چې زما دغه کین ماسټر واټر مارک لري او که نه لري. دوستان تاسو کتلی شئ زما په موبایل کې یعنی بغیر د واټر مارکه کین ماسټر دی. تاسو هم کولی شئ چې له دغه کین ماسټر څخه ګټه واخلئ. نو دوستانو ډېر اسانه طریقې سره کولی شئ چې تاسو له دې بغیر د واټر مارکه کین ماسټر څخه استفاده وکړئ. نو ډېره اسانه طریقه ده او ډېر ښایسته اپلیکیشن ده، اسانه سره ویډیو پکې ایډیټ کېږي. نو دوستانو دا نننۍ ویډیو خدای وکړي چې د اخره پورې مې راسره کتلې وي. ویډیو مې لایک کړې نه وي ویډیو درسره لایک کړئ، چینل هم نه سبسکرایب کړی چینل هر وخت درسره سبسکرایب کړئ تر څو داسې ښایسته ویډیوګانې تاسو ته په وخت در ورسیږي. نو ملاویږو په داسې نورو ویډیوګانو کې. ښه ده، باده، بریالي اوسئ. د خدای په امان.